پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت ته تازه سرسخته خبرداری ورکړ. سلام، ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. پاکستانی طالبانو په یو اعلان کې د ریښتینی اسلامي حکومت تر جوړېدلو پورې د خپل جهاد جاري ساتلو خبرداری ورکړ. نن شنبه پاکستانی طالبانو په خپل تازه بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ریښتینی اسلامي حکومت تر جوړېدلو پورې به خپل جهاد جاري وساتي. دغه راز هغوی په رسمي توګه د پاکستان د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې حکومت د سولې لپاره د عمومي عفو اعلان کړی و. د پاکستان ولسمشر عارف الوی څو ورځې مخکې په یو اعلان کې ویلي و چې که طالبان په خپلو کړو پښیمانه شي، د پاکستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي او وسلې وسپاري، بخښنه به ورته وشي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې وې چې پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا افغان طالبان به ورسره مرسته وکړي او که نه. له بله پلوه داسې اوازې هم خپرېږي چې پاکستاني طالبان هغسې نظام چې اسلامي امارت یې په افغانستان کې غواړي، په پاکستان کې دوی غوښتونکي دي. په پاکستان کې د طالبانو خوځښت له 2001 کال څخه وروسته چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د افغان طالبانو مشران په امریکا خرڅ کړل، د هغوی په ننګ سر راپورته کړ. خو له 2007 کال څخه وروسته چې د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې په لال مسجد او حفصه مدرسه باندې بمباري وکړه او د مدرسې په سلګونه طالبان یې ووژل او څه یې بې فتح کړل، لا زور واخیست. د شواهدو له مخې افغان طالبان او پاکستاني طالبان سره ښې اړیکې لري، خو دا په ډاګه نه ده چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د پاکستاني طالبانو رول څه وي. په دې اړه مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر نورو ویډیوګانو هېر نه کړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ.